د رحمان الله ګربز له ځلېدو وروسته د هند مشهور اداکار شاهرخ خان له هغه سره لیدلي دي. شاهرخ خان چې په خټه پښتون دی او تازه یې د پټان په نوم فلم هم نندارې ته وړاندې شوی دی، د کلکتې لوبډلې مالک دی او په آی پی ایل کې د کلکتې د دویمې لوبې پر مهال نوموړی هم په میدان کې و چې د خپلې لوبډلې ننداره یې له نږدې څخه کوله. په همدغه لوبه کې رحمان الله ګربز ښه وځلېده. دا د نوموړي دویمه لوبه وه چې 50 یې پکې ووهله او کلکتې په روان لیګ کې لومړۍ بریا هم خپله کړه. همداراز رحمان الله ګربز لومړنی افغان توپوهونکی هم شو چې په آی پی ایل کې 50 وهي. د لوبې له بریا وروسته شاهرخ خان د ټولو لوبغاړو سره ولیدل او د رحمان الله ګربز سره هم د هغه عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس شو. استاذه یوه ویډیو هم رحمان الله ګربز په ټولنیزو رسنیو کې خپره کړې ده چې هغه پکې له شاهرخ خان سره خبرې کوي. په دغه کوچنۍ ویډیو کې خو نورې ډېرې خبرې نه دي راغلي، خو یوه خبره پکې راغلې ده چې شاهرخ خان یو څه فکر کوي او بیا د رحمان الله ګربز څخه په دري ژبه کې پوښتنه کوي چې نام شما چیست؟ وینونی پښتو وینا فارسی نام شما چیست؟ دا په خپله د یو ستر ویاړ خبره ده چې د شاهرخ خان په څېر نوموتی اداکار هم د افغانستان په یوه ژبه پوهېږي. نوموړی که څه هم پښتون دی خو د هغه پلار ډېر پخوا له پېښور څخه ممبۍ ته تللی و او د شاهرخ خان ژوند بیا په داسې ټولنه کې تېر شوی دی چې خپله ژبه ترې هېره شوې ده. خو نوموړی اوس هم د پښتون ویاړ دی او دا د هغه د دوه فلمونو ماینې مسخان او پټان څخه په واضحه توګه باندې ښکاره کېږي. رحمان الله ګربز له شاهرخ خان سره خپله دغه لنډه ویډیو په خپل فیسبوک کې خپره کړې ده او خوښي یې ښکاره کړې ده چې شاهرخ خان هم د افغانستان په یوه ژبه پوهېږي، یوه نیمه خبره پکې کولی شي. په یادولو وړ ده چې رحمان الله ګربز په لومړي ځل په آی پی ایل کې لوبېږي. هغه تېر کال د ګجرات لوبډلې سره و خو په کومه لوبه کې نه و لوبېدلی، خو سږ کال نوموړی د کلکتې لوبډلې اخیستی دی او په لومړنیو دواړو لوبو کې د پیلیز توپوهونکي په توګه لوبېدلی دی. رحمان الله ګربز په لومړۍ لوبه کې 22 منډې کړې وې او په دویمه لوبه کې بیا 50 منډې وکړې چې د کلکتې په لومړۍ بریا کې مهمه برخه هم ولرله.